څه شی؟ PP3 دا PP3 نه ده MP3 کیمپینګ کړي موږ خو ډوډۍ نن نه ده پخ کړې بس ته کور کې روژه دي که څنګه؟ نن روزه م نه دي خو موږ وخته وخوړه سبا یې مو وخوړه ښه هو کنې راوړې به مې وه په دواړو سترګو افغاني غرور چې ورته وي غیرت هغه بالکل برقرار یې ساتلی دی برق نسته ده د ملک بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی وخت مو په خیر زه مهراب ګل مخلص یم دا مصطفی میاخیل دی دا عزیز ارمان دی او دا زما ملګری دی څه نومیږي نواب خان اکاخیلي نواب خان اکاخیلي ښه صحیح دی تا ته بیرته راګرځو او دا خو تاسې پېژنئ دلغه اکاخیل دی او ته څوک یې ضابط الله خان اکاخیل بالکل دا کوم ځای کې چې ناست یو دا د نواب خان د دیره ده او نواب خان د ځای دی کور دی کلی دی او دغه باغ دی نو راغلی یو نن د نواب خان سلام ته احترام ته او ستاسې هغې خبرې د پوره کولو په خاطر راغلی یو چې بار بار تاسې موږ ته کوئ په کمنټونو کې میسجو کې زنګونو کې چې تاسې نواب خان خواته ورشئ نواب خان سره خبرې اترې وکړئ او ټوکې ټکالې ورسره وکړئ تر څو موږ ترېنه خوند واخلو دوی ولې نه راځي څوک همدا خلک خو راځي ستا ځای ورته نه دی معلوم داسې آه. ور یې نه کوې چې بیا راځي بیا مې پلار وایي بیا دې چای وړی و باغ ته ښه ته لږ صبر کړه زه خو خبرې خلاصې کوم که نه راباندې که یو ځل آفرین درنو لیدونکو نواب خان یو ځانګړی انسان دی یو طبیعي انسان دی دومره ښه انسان چې هغه توصیف یې زه نشم کولی ډېر ښه انسان دی په لنډه درته ویم نواب خان سره نن غږیږو نواب خان ستړی مو شي په خیر راغلی خیر اوسې ته هم په خیر راغلی خیر اوسې دې دلته د ما پوښتنه مو کوله تاسې دې خدای پوښتنه وکوي تاسو ښه خلک یاستئ یا دا انډیوالان دي خوشحاله سومه چې ما تاسې ولیدله او زه م له کاره ویستلم چې مه وایه کومه چې وایم د کاره مو ایستلې تا خو من را پنجه که بس هغه نه تېرېږه ښه کار دې کړی چې راغلی او موږ سره کېناستې زه خوشحالېږم پلار مې هم خوشحالېږي زما یو ورور ده په دوبۍ کې د عصمت خان اکاخیل نومېږي او هغه هم دا انډیوالان ډېر لري اوس هر وخت کو دلته دی کور ته راسي انډیوالان یې ورته راځي بیا ما ته ګوري ما ته وایي ته مې فلم بوکس کې ولیدلې خوشحاله کېږي او هغه اوس دوبۍ ته لاړ ما ونه لیده دوبۍ ته لاړ زه تلی وم غوا مې بیولې وه ډاک ته بیوله مې دی دوبۍ ته تلی اوس پسې خفه یم دا څه او کنه عصمت خانه سلامونه مې در واخله وروره هر چیرې چې نسته د دوبۍ ته تلی زه کیمره کې ورته یم هغې ګوري بیا ما ته په مخه دې ښه رسېدلی به یې اوس په مخه دې ښه اوس به رسېدلی روپۍ هم ګټلې ښه چې ته غواړې ورته وایه چېرته راویلېږي راوړي هر شی راته راوړي څه شی درته راوړي موټرکه یې هم راته راوړی وه او توپ یې هم راته دا راوړی څه هو که نه دا دوبۍ داسې که موټرکه یې و اشارې هم پکې وې ښه نواب خانه دا راته ووایه چې ورونو کې دې کوم ورور در باندې ډېر ګران دی ټول ګران دي تاسې درنو دا ولې ورونه مې ټول را باندې ګران دي دا ولې ټول در باندې ګران دي خو تاسې باندې ډېر کارونه هم کوي که نه کارونه را باندې کوي خو بیا مې مور ته پنځه ګون ورکوي دا نواب خان ته ورکړي ښه هو که نه په دې در باندې ګران دي هو که نه پنځه ګون باندې بیا ته څه شی کوې بسکوټ پې اخلم ځان ته خورې نه یو وړکي ورور ته مې ورکړم یو خور ته مې هم ورکړم هغه ته یې هم ورکړې هو که یې ورنکړم بیا مې په غاښ کوي ښه هو که نه غاښ کول څنګه یي ما ته او دې ته وایي ورکوم یې ښه اوس که زه تا ته سلګون درکړمه کومه ده زه در کومه که نه ښه بیا زه څه پې واخلم بیا ځان ته بشیان واخله دوکان ته مې پرېږدي ته عزیزه یو سلګون ورکړه ورته بیا دوه پټخانۍ تا ته م راوړم رښتیا وې هو که یو سلګون ورکړه عزیزه مې راکوه ځه نه مې راکوه بیا مې پلار وایي دا دې له کمه زه مې ورته مې وایي انګور دې پټ کړي دي او خرڅ کړي خو زه هم ورته وایه نه مې راکوه بیا هلکان شیطاني ورته کي دا خلکو نه پیسې اخلي او انګور بیا پټ ورکوي صحیح دی صحیح دی زه صحیح دی ډېره مننه ولا آفرین هغه غرور افغاني غرور چې ورته وي غیرت هغه بالکل برقرار یې ساتلی دی برق نسته ده د موږ په کلي نه ده راغلی برق لرئ تاسې نه نه لرو دا څه وایي موږ برق نه لرو او خدای دې برق نه راولي بیا وایي خلک نیسي ښه هو که نواب خانه موږ ډوډۍ نه ده خوړلې څنګه وشي ډوډۍ خدای است ولې خدای زده
کور ته لاړ شي ډوډۍ راواله که نه راځه کور ته موږ خو ډوډۍ نن نه ده پخ کړې بس ته کور کې روژه دي که څنګه نن روزه هم نه دي خو موږ وخته وخوړه سبا یې مو وخوړه ښه او کنې راوړې به مې وه په دواړو سترګو که نوري چای نه و پټ به مې تر خګه کې لافانه دا څه وایې و که نه زه دې ابا ته اوس زنګ ووایم ما سره نمبر شی زه ورته وایم چې نواب خان خواته راغلی یم دا ماته ډوډۍ نه راکوي داسې مور ته یې راکوي یو ته یې نه راکوي نه داسې ورته وایم چې ما ته ډوډۍ نه راوړي هغه بیا هم په کار کې قسمت خبر شو که نه چې نواب خان مېلمنو ته ډوډۍ رانهوړه یو شی هم تی ونه نه به موټر ته وینې نه باکړنجانۍ ته وینې یو شی هم درته قسمت څه وایي دوقنه وریځې باید در باندې خوړلې څومره دوقنه دا د موږ مېلمانه دي ډوډۍ موږ ته راوړه چې راوړو د تاسې مېلمانه دي که نه راوړه یا زه به یې وخورم ته اوس خو د تا کور کې ناست یې موږ کور کې دي خو موږ نه ده پخ کړې ولې دروغ درته وایي ما نه م ده پخ کړې نه ورته موږ کور هم د تا کور ده نو یو کور ده نه دوی کور نه ده خو دوی کره به هم نه وي زما چرګانې مالته تللي دي دوی مېلمنې دي نه نن د دوی مېلمنې دي سبا یې و منځونه وکړه ووتلي تر اوسه پورې نه دي یو سپي پسې اخیستی وه نه سوا یې نه خلي سپی د کوم ځای و نه ورته زما چرګې سره یې څه کار ده ما د دوی سپي پسې منډې کړي دي نه مې دې منډې آی های های ستړی مه شې په خیر راغلې ستړي مه شې وکړه ښه نواب خانه ته څنګه یې والله شکر د خدای ښه خو دا څنګه ده دا ښه ده دا مې خور ده خور دې ده ماشاءالله ماشاءالله په غاښ کوي دا څه ښه دا دې په غاښ کوي دا مې په غاښ کوي ښه دا خو تا نه ښایسته ده و که نه ماشاءالله خو ووایه ماشاءالله دې نه د ما چرګې ډېرې ښایسته دي هغوی خالونه هم ږدي نو چرګې خالونه هم ږدي منجه ډېږه دا یې تا ده دا اوس که ترې واخلم بیا مې ابا وهي ولې وایي دا دې ولې ترې واخیستله نو دې خو تا ته راوړې ده که نه دا پي پي 3 بیا وایي چې دا ده نه دې ولې پي پي 3 اخیستې څه شی پي پي 3 دا پی پی 3 نه ده ایم پی 3 کیمپینګ کړي ولې تور د نوم واخله ایم پی 3 کیمپینګ کړي پنځه که ډېره مننه نواب خان چې موږ خندې کور دې ودان خیر اوسې کور دې ودان آفرین اوس دې چل یاد که ښه نواب خانه څنګه ډېر خوځېږي خیر خو دی نه خوځېږم دغه جلۍ مې چونډي کوي نه دې کوي چونډي کوي مې 2 پیرې چونډي کړم چی وایي ده ما ته وایي روپۍ راکړه نو تا ته روپۍ کومې دي ما سره نسته د روپۍ او دا ما ته وایي روپۍ راکړه خو تا ته مې چې ویلې چې زه یې در کوم هغه ورته ورکړه نه هغه نه غواړم بیا مې پلار وایي ته انګور پټ ته عزیزه دغه ماشومې ته یو څه شی ورکړه چې خبره خلاصې ته ورکړه ورکړه ورې نه 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 مې ورکویه ولې بیا دوکان ته ځي چې موټر یې وایي پلار مې بیا ما وهي ولې دې نه فشا کوله ستا یوه لانجه نه ده که نه ما خو نه دي ورکړي ورته بل چا ورکړي 15 به ته پکې وایي ما بیا موټر یې ووهي بیا مې پلار وایي تا ولې فشا کوله وایي تی ځان لا سره بیا ونیسه ځان سره بوځه که ښه صحیح ده بیا به ورسو ګورو زه صحیح دی ښه نواب خانه تورشک څنګه شو انګور څنګه شو هغه نور خشاوي چې دې کولې هغه کیسې خو راته وکړه هغه شکر د فضل د خدای دا ګلۍ ټول در په در راکړله شکر ولې وباسې ستا واده هم نو سره خلکو وځنډېده یې وایي دا هم د خدای یو رحمت دی که نه هو که نه ګلۍ خو رحمت نشي کېدی خو ستا فصلونه تباه کړل ما یو سړي ته ویلم مالې ګلۍ وسوله چې موږ ټول انګور وران کړه وایي شکر وباسه د تا به انګور وران کړي ونو ته یې وایي اوبه ورکړي ښه هو که ما ویلې زه شکر ده بیا په دې خوشحاله شوې هو په دې خوشحاله چې ونې هم انسانان دي موږ تاسو غوندې غریبانان یې تږې به یې که انسانان نه دي مخلوق ده مخلوق د خدای یو مخلوق ده د خدای یو منطوب ده چې ولې تاسې خاندئ نه تا ته نه خاندو تا ته نه خاندو تا دې یو خبره وکړه هغه ته موږ وخندل ښه دا راته ووایه که نه
چې رښتیا ته یې یاره وږی یم بیا به وروسته خبرې کوو دا به څنګه شي زه م وږی یم والله نو تا ویل چې ډوډۍ راوړمه که نه هغه دوکان کې داسې ښه بسکوټونه دي کوم هلته 15 روپۍ ورکوي کوم هلته 4 دانې به واخلو دلته خو کسان ډېر وي که نه او دوی ته به وایي موږ بل چېرته ځو ښه هو که نه دا چل دې چا نه یاد کړی دی دا چل مې نه دی یاد کړی اوس مې بیا باته وایې په وزنې او باته مې 2-3 دفعې دروغ ویلې پیګیر یې کړم بیا ما ته ویل ویښته دې در باندې شکوم دا څه هو او تا یو ورځ ویلي چې زه ابانه ډېر په عذاب یم ویي مې او ورونه مې هم وایي هغه بیا فلم بوکس کې خپره شوې وه دا خبره که نه بیا خو دې ورونه در باندې خبر سوي نه نه ورونه مې تر اوسه فلم بوکس کې نه ده لیدلې ښه که خبر سي همغه فلم بوکس څوک ایسته وارولی سي هر سړی یې وارولی شي همغه ایسته کې یو ټاسې خو هغه دی که نه اوس ته ډېر مشهوره شوی څنګه مشهوره سوه خلک دې پېژني وایي چې نواب خان چېرته د ما نه پوښتنه کوي کور کې یې مه کنه کور کې خو هغه ما نه پوښتنه کوي زه همدا ورته یم چې کور کې یې ده خو ورته یې کور کې ده کنه ښه هو هغه وایي زه ورته یو څه تحفه لیږم یا ورته کالي لیږم یا ورته یو بوټان ښه توپ دې راولیږي کنه تحفه ډالۍ څنګه ډالر نه غواړم زه واده نه کوې واده خو کوم کنه ډالر نه په واده په څه شي کوې نه خلک خو یې چرګوړي یو ساعت بیا واده کولی شي غلطۍ دی ولاکه په چرګوړي 15 کاله بعد مو وینې څوک مې لغتۍ خلکو نه پیسې نه غواړم چې لغتۍ مې غلطۍ دی لغتۍ دی نه اباد غلطۍ اباد هم دې چرګو په بانه باندې غلطۍ چل در سره کوي چل در باندې کې واده بنې تک سپینه ګیره باندې سپین سي وختار باندې سپین سي واده بیا تاسو څوک درکې اوس نږدې سوی ده واده دغه میز راته وچ سي که بارانونه خدای ونه کول میز وچ سي دا تیمې واده شروع ده بیا به تاسې هم راسئ ښه ما راغواړې بیا وای ما باندې بیا چی خورې تاسې باندې ډوډۍ او کچالو پخوو کچالو هم پخول او بل څه نور چې نه پخوو ولې خدای ست نو پلار ته دې ووایه ګوره وریجې غوښه یو په څه به دې ساعت هغه رښتیا هغه تا چې یو خبره کوله ته وبخه یو خبره مهمه خبره خو پخوو خو هغه میلمنو ته ورکوو ولې موږ میلمانه نه یو نه تاسو فلم بوکس والا هستئ دا میلمانې له لرې ځای نه راغلي دوی میلمه باندې حسابېږي وای نه حسابېږي دوی په فلم بوکس نه حسابېږي حسابېږي خو تا ته به یې زه راپټه کړم څومره موږ خو څلور کسان یو که نه 4 کسان هستېدو خو نه به راپټه کړم په فلم بوکس کې ونه ښیې ولې بیا مې پلار ویني وهي مې که ښه ښه خبر ورته کوله ها تاسو ورته ویلې ما ورته چې ویلې ما نه دې دا خبرې نه یره شو خو ما په یاد ده د خپله یې راکړله زه دته وایم چې ته دا واده کوې ولې نه کوم دې بیا دا وروسته لانجو نه خبر یې نه لانجو نه دې ته به بیا کالي اخلي صابون به راوړې ترکاري به راوړې هر څه شی به ورته راوړې پټ به روپۍ هم ورکوې میوه هم پټه ورته راوړې او بیا چې کله پلار کله وړي که نه دیدن ته نو هغه ته به بیا بیل موټر نیسي وړي او راوړي بیا نو پلار ته خو موږ پیسې ورکوو بیا یې بیرته ولې ورولو نه پیسې خو اوس نه اخلي هغه وخت خو ختم شو اوس ولور نشته دی ښه ولور نسته ده نه شکر دی اکاخیلو کې دا خبره نشته اوس و که نه نو ولې نه راته کیسې ولور نسته او بیا یې پلار کره بیرته نه بیایو موږ ولې نه بیایي نه بیایو نو ولې م راوستله چې بیا یې بوځو خجي ورته نه نو دا اوس ته پوهېږه که سامان نه به بیا ورته راوړی سي کوم ونه سامان بابا لکه نکریزې به درنه غواړي عطر به درنه غواړي دا وایي چې تا کله را واده کړه که نه بیا به یې بیرته ابا په میلمتوب بیایي داسې ټول عمر یې نه بیایي یو 2 شپو لپاره یې بیایي بیا ما میلمه کوي و تا میلمه بیا چې پخوي بیا وریځې ته دا چې وایي و بیا ورولم خو لارې کرایه بیا څنګه کې کومه ته بیا کرایه پیسې وایي لکه مکاشتې ته بیا کالي واخلې مثال موټر کې یې بوځې رای ولې موټر کې نه بیایمه څه څنګه او کله به دا مابشا کوي کله به یې دومره به جاروګانو باندې به داسې وي د ملا به در باندې شنه کي بیا جاروګانې خو موږ راریبو راوړو یې خو نو په هغې مې څنګه وایي ته نه وړې ته په شا ته ځان ور په شا کوې او کالي نه ورته اخلې نو خود دې وایي خو بیا زه هم چې په شا کوم دې سره نه شو ویلی دا خبر صحیح ده دې سره نه شو ویلی نواب خانه په همدې به فیصله کړو چې د غرمې ټایم دی یا ته ډوډۍ راوړه یا دې دا راوړي موږ له درنو لیدونکو نه به اجازه واخلو خدای پاماني به واخلو د ډوډۍ غمه به وخورو خو زه صحیح ده د ډوډۍ غم هم وخوری صحیح دی ته به یې راته راوړې نن یې بل ځای وخوري بله دوشنبه به یې زه در باندې بله دوشنبه به در باندې وخوري ښه دلهغه
خبره تا ته راګرځي غرمې ډوډۍ مشکل څنګه نشته مخلص هر کله راشي موږ میلمانه است خوشحاله اوسې رب دې سلامت لره درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې دا ځانګړې خوندوره او جالبه برنامه تاسې تر پایه وکتله د نواب خان ټوکې ټکالې د میاخیل صاحب همدارنګه د دلغا ورور د عزیز ارمان او د ضابط الله څخه زښته زیاته مننه چې په دغه مجلس کې راسره وو او تر پایه راسره پاتې شول له تاسې ټولو مننه چې دا برنامه مو وکتله له تاسې ټولو مننه چې دا برنامه تر وروستیو شیبو تاسې وڅارله تر بیا ښې چارې د الله په امان